داسې سړي داسې ته خو کړی وه چې کم کام هغه کام ټوله غټه بدقسمتي زه خپل لاونې تر څو پر د کام لیډران دا کړی نه وه چې تر هغې پره کېدی شي دی د کام حق ادا نه کړي دغې کام په ما پورې خو هر سبا بېګا دی نوې سندره لیکي نوې غزل لیکي زه د ده پره دا نشم خوړلی دا څومره بېغیرتوب به وي ستاسو زه احساسات منم خو زما خوشحالي ده ګورئ بالکل سمه منګه د ملک ته د ریاست ته یعنې دومره غټ غټ خلک که دا ریاست نه وای زه ما به د خپلې خاورې د مینې ثبوت څه دا خو نه مو کار د سهاره راسې دلته غټ غټ افسران غټ غټ افسران هغه څه وایي پته شته دی زموږ په هر یو سړي م څه کړل هغه وایي یار موږ باندې بوج دی موږ مجبور یو او ټیک ده هر نوعی زیاتی به دا شی نور وضعوي نن ما ورته توضیح ده هغه پښتون چې زما او ستا په مخالفت کړی د هغه ته به واضح کېږي دا موقع موږ په خپلو تکلیفونو باندې خپل کام ته ورکولی شو دا تکلیفونه نه دي دا څه دي دا انویسټمنټ دی هلته ته د کام او د وطن د یووالۍ او د ښه ژوند نظریات پرې جوړوي دا ګلخانیان نه دي ګلخانان هېڅوک نشته ټول زموږ ورونه دي ټولو د ښه ژوند سهار لا مونږه کوشش هم دا و چې په ټایم تاسو ورته پیش کړو موږ ورته شورټي ورکوله چې هېڅ ګډوډ مشره که څه پیغام ورکوه هغه لا نه خیر وایه چې څه وي نه خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره زما د خوشحالۍ جذبات کله د غم وي کله د خوشحالۍ زما د خوشحالۍ ډېر جذبات دي د خپل وطن د خپل کام په خاطر باندې نن زه تکلیف کړم دا زما تر ټولو لوړ اعزاز دی ما کېدی شي د کام سره د وطن دپاره د مینې اظهار کړی وي ثابته کړې به نه وي هتکړی ثبوت وي زه نن د غلو د بل شي دپاره نه یم راغلی ما د خپل کام او وطن متعلق دا ویلي چې برابر ژوند وکړي